بالکل ما هو بدر منیر سے فلمونه کتلیم نه دي صفا خبره تا کومه یو ورځ مې بدر منیر سے فلم کتو ما چې ته فلمونه زکه چې هغه وخت سینماګانې وي او د ټیکټ د پاره موږ سره پیسې نه وي زموږ حالت ډېر خراب وو نو ملګرو پروګرام جوړ کو زم سره بوتلم یو فلم مې کتو نه 45 سال په عمر کې بدر صاحب چې کم دی پترخ کې کتابونه نیولي او کالج ته روانو ځکه چې مونږ خو د نن سبا د چا خبره غواړي اکټران یو او دی خو چې کم دی یو غټ ایمیج ځان جوړ کړی او په الکترونیکس میډیا یو غټه پرده باندې بدر صاحب چې کم دی وي په لاکو مې ایک نه نو د بدر صاحب پشان یو هیرو به بیا زم پیدا نشي او کو چېرې پیدا شي خو د بدر صاحب زین شي غسته جی بالکل دا وخت ما سره ټیک ټاک سٹار منجن ماما موجود دي د مردان نر سره وزیر راغلي دي د برسه کې شرکت کو دوی سره بدر منی په حواله باندې خبر تر کو چې دی بدر منی برسه راغلي او سوي نه ده السلام علیکم جی وعلیکم السلام شازي ډیر زیاته مننه نن هوجي د بدر منی د سم کلیزه تاسو هم راغلي شرکت مو پکو نو تاسو خو ماحول لیدو د ماحول په حواله باندې څه پیغام ورکول غواړي یاره بالکل ماحول بدر منی سے فلمونه کتلیم نه دي صفا خبره تا کومه یو فلم دومره کتلی دي خو بهرال ما چې دلته ماحول کته خلکو غمینه مې دغه لپاره وکړه کنه نو واقعي چې لکه خلکو پړونو کې ژوندې دي یو ورځ مې بدر منیر صاحب فلم کتو ما چې ته فلمونه زکه چې هغه وخت سینماګانې وي او د ټیکټ د پاره موږ سره پیسې نه وي زموږ حالت ډېر خراب وو نو ملګرو پروګرام جوړ کو زم سره بوتلم یو فلم مې کتو نه 45 سال په عمر کې بدر صاحب چې کم دی پترخ کې کتابونه نیولي او کالج ته روانو نو ما اسه سوچ کوم چې لکه یو ډېر خم میسج د په فلم کې ورکړی دی کنه نو لکه واقعي چې د فلمونه یو د مثال د پاره دی یو سبق د پاره یو حقیقت د بدر صاحب په فلمونو کې حقیقت پاتې شي همیشه لپاره نو ما چې دلته هغه مینه وکړه خلکو د هغه لپاره د بدر صاحب د لپاره چې واقعي چې لکه د لسمه کریزه خو بار بار مناویږي او خلک یو قسم مینه غسر لري زم ډېر زیات خوشاله زم ډېر زیات متاثر شوم ځکه چې مونږ د نن سبا د چا خبره غواړي اکټران یو او دی خو چې کم دی یو غټ ایمیج ځان جوړ کړی او په الکترونیکس میډیا یو غټه پرده باندې او یو ډیر خو نوم جوړ کړی خو د چا خبره وي بدر صاحب چې کم دی وي په لاکو مې ایک نه نو د بدر صاحب پشان یو هیرو به بیا زم پیدا نشي او کو چېرې پیدا شي خو د بدر صاحب زین شي غسته او ډیر ښه اداکارو ډیر مشهور اداکارو زموږ د پښتو یو نوم داسې جوړ کړی دی کنه هغه لکه یو دغه طرف ته وګورئ یو سبق پکې وګورئ تاسو سبق هم دی پکې او کلچر طرف ته وګورئ کلچر هم پکې دغه کړی دی خو نن سبا چې کوم ماحول دی نن سبا چې کوم سوشل میډیا نن سبا چې کوم الکترونیکس میډیا او نن سبا چې کوم غټ سینماګان دي زم چې هغه شان رزلټ غي نه ورکې څنګه چې بدر صاحب ورکړو جی بالکل ډېر شکریا جی بالکل دا منجن ماما د بدر منی په حواله باندې سو خبر تاسو سره شریک کړي اوس پرزو مخکې چې کوم حضرت رمضان نور راغلي دي هغه سره خبره ترې کوو اوس فلمونه ګوره کنه ګوره زه خو ته بدر بابا فلمونه زکه ګورم چې آیا هغه نه موږ ته یو میسج ملاويږي او زه همیشه لپاره عوام ته مم چې کوم زمونږ پخوانی مشران دي هغه هم دا خوغي او دا اوسنی چې کوم عوام دي نو خدای ته خاطر ته لپاره تاسو ته بدر بابا فلمونه ګوره